دوستانو سلامونه، وخت مو په خیر. نن به له خیره تاسو سره یو داسې اپ یا برنامه شریکوم چې هغې سره به تاسو کولی شئ خپل په سیم کارت کې څوک چې ډیټا استعمالوي، موبایل ډیټا چې ورته وایي، انټرنیټ، نو هغه به د دې برنامې یا د دې اپلیکیشن له لارې کولی شي د اپلیکیشن خلاصولو سره ځان ته دقیق فعاله کړي، همداسې امبیانې انټرنیټ ترڅنګ یې پیامونه هم ځان ته فعال کړي. نو هغه لپاره خو تاسې باید لومړی له ځانه سره همدا برنامه یا اپلیکیشن ولرئ. نو موږ به پلی سټور ته لاړ شو. پلی سټور کې به سرچ بار کې به ولیکو مای روشن په نامه اپ دی یا برنامه ده. نو موږ کلیک کوو. ما ته یاره دلته ځان سره ډاونلوډ کړې ده. که تاسې نه وي ډاونلوډ کړي دغه برنامه ده، نو تاسې ډاونلوډ کړئ له ځانه سره یا انسټال یې کړئ. ما ته یاره انسټال کړې ده. زه به په اوپن باندې کلیک وکړم، دا برنامه به خلاصه کړم. نو تاسې دلته یې نه څنګه چې تاسې دا برنامه یا مای روشن اپ خلاصوئ، دې سره به په سر کې تاسې ته پیسې ښیي چې ستاسې په سیم کارت کې څو روپۍ دي. ترڅنګ یې پاس دی راسته خوا کې باره دلته به تاسې ته لیکي چې ستاسې سیم به یي ډول یې کوم دی، الفا ده، همداسې نور د روشن سیم کارت نومونه چې دي. لاندې نمبر به تاسو ته ښیي چې دا نمبر دی، او بیا رجسټرډ که رجسټر وي اعتراض سره، نو دلته به لاندې رجسټرډ هم لیکلی. هغې نه لاندې بیا دلته نوې کوم بستې یا بنډلونه چې راځي، هغه که د انټرنیټ وي، که دقیق وي، او که پیامونه دلته به تاسې لیدلی شئ. د دغې ځای په کولو سره تاسې کولی شئ چې دلته کوم وړاندیزونه چې د روشن سیم کارت لخوا نه یا شرکت لخوا نه دلته تاسې لیدلی شئ. نو دې نه وروسته دلته لاندې لایلټي سپین په نامه آپشن دی. لایلټي سپین د وفادارۍ چرخ په نامه. نو دلته تاسې که غواړئ چې دغه چرخ هغه کوئ، دې لپاره باید تاسې پیسې په موبایل کې اضافه کړئ. نو د دغې چرخ یا سپین ورته وایي په انګلیسي کې. کله چې موږ په دغه ځای باندې کلیک کوو، دې سره به دغه چرخ تاویږي او تاسې دلته لیدلی شئ چې سامسونګ M14 موبایل پکې دی، 10 دقیقې، 500 پیامه، ایوا جیپ 115 موبایل، 80 امبیانې، 15 افغانۍ. ترڅنګ یې سمارټ واچ په نامه ساعت هم پکې دی، 200 امبیانې او 50 دقیقې. نو زه به تاسو ته د ښودو په خاطر کله هم چې تاسې دغه چرخ یو ځل تاووئ یا سپین ورکوئ، چرخ ورکوئ، دې سره به 1500 پوینټونه باید تاسې ولرئ. دا پوینټونه څرنګه راځي؟ دا چې کله تاسې په سیم کارت کې پیسې اضافه کوئ او هغه نه وروسته چې زنګ وهئ، انټرنیټ فعالوئ، پیامونه فعالوئ، نو دې سره د هر افغانۍ په بدل کې تاسو ته 1 پوینټ یا 2 پوینټه دا درکول کیږي. نو زه به فعلا په سپین باندې کلیک وکړم. نو تاسې د دې کې چې د کار شی راته راوځي، نو تاسې لیدلی شئ دغه چرخ تر اوسه تاویږي. نو ما ته فقط 80 امبیانې راکړې. 80 امبیانې لیکلي کنګریچولیشنز، مبارک دی، یو ون 70 MB والید فور 30 ډے. نو دغه 80 امبیانې چې راکړي دي، ماشاءالله څومره لویه کڅوړه راته فعاله کړه یا بسته یې راته هغه کړه. 80 امبیانې هغه هم 10 ورځې دپاره. نو خیر په هر صورت ما ته په 500 پوینټونو په بدل کې چې یو چرخ مې هغه کړ، دې سره ما ته 80 امبیانې راوتل، هغه هم 10 ورځو دپاره. نو خیر موږ به په دغه ځای باندې کلیک وکړو. بیک به لاړ شو. بیک چې لاړ شو دلته لکی سپین. نو د لکی سپین هغه بیا دا دی چې دې کې هم امبیانې، دقیقې، پیامونه، دا شی راوځي. کله چې هغې فعلا خو ما مصرف کړی دی یا استعمال کړی مې دی، د 300 افغانۍ چې کله تاسې یو ځل ایزي لوډ کوئ یا کریډیټ پکې اضافه کوئ، دغه آپشن به فعالیږي لکه څنګه چې بل لکی سپین یا د چرخ تالې په نامه کوم هغه چې همداسې دې کې به هم، نو دې کې هم دقیقې، امبیانې او همداسې پیامونه هغه ته راوځي. نو موږ به بیک لاړ شو. دې نه وروسته اپ بنډلز، یعنې د دغې برنامې یا د دې اپلیکیشن کوم هغه چې دي پیکیجونه یا بستې، هغې کې د اپ بنډلز کې په 500 افغانیو باندې 9 GB انټرنیټ د روشن
په 1099 افغانۍ باندې 25 جی بي، نو په 1999 باندې 50 جی بي. نو دغه تاسې چې هغه کوي خیر زه به تاسو ته د کار شیانو ښیم. انټرنیټ بنډل پکې دغه دي، ډیټا بنډل دې کې میاشتنۍ، هفته، اونیزې کڅوړې، همداسې ورځنۍ او ساعتکي خو تر اوسه پورې نه دي راغلي. دا ډېر وخت شو چې دغه آپشن کامینګ سون یې لیکلی دی، خو تر اوسه پورې په همدې کې څو میاشتې یا کال کېږي چې همدا منتظر دی اوسه پورې د روشن ساعتواره بستې نه دي راغلي. نایټلي یې بیا شپنۍ بستې دي په 45 افغانیو باندې 3 جی بي د یو ورځ لپاره. همداسې اونیزې او میاشتنۍ بیا دوه ډوله کڅوړې دي، یو ډول یې په 10 جی بي په 225 او بل ډول یې 950 افغانیو باندې 10 جی بي. دا د شپې 11 تر سهار 9 پورې کار کوي. نو دې ترڅنګ بیک به لاړ شو، شاته به لاړ شو، سوشل بنډل دي، اجتماعي بستې چې ورته وایي، دې کې میاشتنیو کې دا بستې دي، او په اونیزه کې دا 2 ډوله کڅوړې دي، ډیلي ورځنیو کې هم 2 ډوله. نو تاسې خوښه چې هر یو بیا فالو. لومړنی خو د اپ برنامې بستې دي، هغه 3 ډوله فقط د انټرنیټ بستې کې، دوم انټرنیټ کې بیا ځانګړی آپشن دی د انټرنیټ بستې چې تاسو فالوئ. دریم آپشن یې وایس دی، یعنی کله چې تاسې غواړئ چې دقیقې فعاله کړئ ځان ته، نو لومړنی آپشن چې دی کال ټو آل لوکل اپریټرز دی، هغه کې تاسې لیدلی شئ په 225 افغانۍ باندې 500 دقیقې ورکوي ټولو ته، یعنی روشن نه کولی شئ، اریبا ته، اتصالات ته، افغان بیسیم و سلام، دې ټولو ته هغه کولی شئ تاسې. نو دغه 4 ډوله بستې دي، هر یو چې تاسې فالولی شئ. نو منتلي کې، میاشتني کې، دې کې بیا فقط تاسو کولی شئ چې اما روشن نه روشن ته هغه وکړئ. یو ډول هغې په 115 باندې 600 دقیقې دي میاشت دپاره، دوم هغې په 225 باندې لامحدوده یا نامحدوده پیامونه روشن نه روشن ته، او 1500 دقیقې روشن نه روشن ته. دې ترڅنګ بیک به لاړ شو. اس ام اس پیامونه میاشتني کې 80 افغانۍ باندې 10,000 پیام ورکوي روشن نه روشن ته، هفته اونیزه کې 15 باندې 3,000، او همداسې ورځنۍ هغه کې په 10 افغانۍ باندې 1000 پیامه روشن نه روشن ته ورکوي. دې نه وروسته ډېر مهم او د کار آپشن چې د ریچارج اینډ لون په نامه، دې سره تاسو کولی شئ چې پیسې ځان ته هغه کړئ. لومړنی آپشن یې د ټاپ اپ دی، نو تاسې کریډټ کارت چې واخلئ هغه به تاسې هغه کوئ او دلته به یې ولیکئ، دې سره به ستاسې موبایل ته یا په سیم کارت کې به پیسې اضافه شي. دوم آپشن په ریچارج اینډ لون کې، دوم آپشن بیلنس شیر. که غواړئ تاسې کوم چا سره پیسې خپل د سیم کارت نه بل دوست ته مو پیسې ولګئ، لکه ایزي لوډ غوندې، هغه لپاره تاسې د ورځې لاندې لیکلي یو کین شیر 200 FN ډیلی، یعنی د ورځې تاسې کولی شئ روشن سیم کارت کې د دې برنامې له لارې، او یا هم بعضې کوډونه چې د هغې له لارې تاسې 200 افغانۍ د ورځې لیږلی شئ. او هر هغه کې هر ټرانزیکشن یا هر ځل چې تاسې هغه کوئ، دا د 15 نه تر 100 افغانیو تر مابین یعنی کولی شئ تاسې. نو تاسې د 200 افغانۍ خو لیږی شئ، خو په 15 ټرانزیکشن او د ورځې 15 ټرانزیکشن نه، یعنی 200 افغانیو نه ډېرې نشئ لیږلی، هغه بیا ستاسې خوښه. که تاسې 10 لیږئ، 10 لیږئ، هر څومره مې لیږلی، خو 15 نه زیاته تاسې پیسې چاته نشئ لیږلی. ایچ ټرانزیکشن ول چارج، که تاسې 10 افغانۍ هم لیږئ، 10 لیږئ او که 50 لیږئ، نو تاسې به 2.15 افغانۍ تاسې نه هغه تاسې باندې، یعنی کمیشن چې ورته وي هغه به مصرف راځي. نو موږ به په دې آپشن باندې ستو غږیږو چې څنګه کولی شو خپل سیم کارت نه بل سیم کارت ته یا دوست ته پیسې شریک کړو. نو لومړنی آپشن دی انټر فون نمبر. دلته به تاسې دغه نفر روشن نمبر ولیکئ، نمبر چې مو ولیکه سره د 0 به یې ولیکئ. اوس مثلا زه یو نمبر لیکم فقط تاسو ته د ښودو په خاطر، چې ومې لیکه پاس بره به نمبر لیکئ، او لاندې به څومره پیسې چې تاسې غواړئ چې هغه نفر ته ولګئ، چې هغه هم کړئ. هغه نه وروسته به تاسې په شیر باندې کلیک وکړئ. شیر باندې کلیک کول نه وروسته ستاسې سیم کارت ته به یو او ټي پي په نامه، ون ټایم پاسورډ په نامه، او ټي پي ورته وایي، ون ټایم پاسورډ یا پن، یو ځل یې هغه کولی شي. نو کله چې تاسې په شیر باندې کلیک کوئ، تاسې سیم کارت ته به کوم سیم کارت نه چې تاسې غواړئ پیسې ولګئ، بل ته ستاسې سیم کارت ته به یو کوډ راشي. کوډ چې راغی هغه به تاسې دلته ولیکئ، چې وملیکه هغه نه وروسته به په کنفرم باندې کلیک وکړئ، نو هغه نفر سره به یا دوست ته به هم ستاسې د سیم کارت نه پیسې لاړې شي. نو موږ بیک ځو. دې نه وروسته د بیلنس شیر نه وروسته ډیټا شیر دی. ډیټا شیر یعنی که غواړئ تاسې امبیانې خپل سیم کارت نه بل سیم کارت ته اخلئ،
ولېږئ. نو دلته هم داسې ډېر ګټور یو اپشن نه دی، خو خیر په مجبوري صورت کې ښه دی چې ترې استفاده وشي، ځکه چې دلته تاسې 100 MB چې لېږئ 1 ساعت دپاره 3 افغانۍ، یعنې تاسې نه خو به د بستې پیسې وهلي، تر څنګ یې 100 MB چې تاسې لېږئ کوم نمبر ته، بیا به هم تاسې نه پیسې ګرځول کېږي. نو دلته تاسې قیمتونه لیدلی شئ، لګښتونه 100 MB باندې 3 افغانۍ درنه وهي، فقط 1 ساعت دپاره به هغې سره پیسې دا پیکیج که 100 MB په 1 ساعت کې مصرف کړی هغه دی، او که نه نور دا 100 MB باقي کېږي. نو 200 باندې 15 افغانۍ دا هم 1 ساعت دی، او په 500 MB د 20 افغانیو په بدل کې 1 ورځ دپاره دي. نو دا که ډېر مجبوره نه یاست، زما په نظر دا به هغه وي چې تاسې استعمال نه کوئ یا استفاده نه کوئ. نو دلته کله چې که غواړئ تاسې ډیټا شریکه کوئ یا MB د بل سیم کارت سره شریکه کوئ، کوم دوست سره مو، نو دلته به دغه نفر نمبر ولیکئ د لومړني اپشن کې، او دغه ځای کې به د دوم ځای کې تاسې به څومره MB چې غواړئ، اوس مثلا زه غواړم 100 MB هغه کړم، نو بیا به په شیر باندې کلیک وکړم. شیر باندې چې مې کلیک وکړ، د MB به بیا یو کوډ به راځي، پن به موږ لیکو، هغه نه وروسته به دا پیسې د MB دوست سره مو شریکېږي یا بل سیم کارت سره. نو څلورم اپشن په د ریچارج اینډ لون کې ګیټ لون که بعض وخت کې تاسې مجبورېږئ، نو تاسې کولی شئ چې د روشن سیم کارت نه یا روشن شرکت نه تاسې قرض هم واخلئ. نو موږ به په کریډټ باندې کلیک وکړو. کریډټ کې 40 افغانۍ موږ ته د 2 ورځو دپاره قرض راکوي روشن شرکت، خو بیرته به رانه کله 40 افغانۍ کوي تاسې نه به 40 افغانۍ بیرته کټ کېږي. نو 2 ډوله هغه دي قرضونه ورکول کېږي د روشن شرکت لوري، یو 40 افغانۍ دی، بل 80. 40 باندې 40 خو بیرته رانه ګرځول کېږي او په 80 افغانۍ باندې 88 افغانۍ به موږ نه بیرته ګرځول کېږي. د 40 افغانۍ به 2 ورځ دپاره، یعنې 2 ورځ کې کوم مصرف کړی هغه دی، او که نه درنه مصرف هغه کېږي بیرته ختمیږي، او 80 افغانۍ بیا 14 ورځې وخت لري. موږ به بیک لاړ شو. دې سره سره تاسې کولی شئ چې انټرنیټ هم قرض واخلئ روشن هغه نه په 15 افغانۍ باندې 100 MB تاسې اخیستی شئ قرض، او 50 افغانۍ باندې 500 1 GB بیا په 120 افغانۍ باندې د 2 ورځو دپاره کولی شئ تاسې قرض واخلئ. موږ به بیک لاړ شو. دې نه وروسته انټرنیشنل په نامه بستې دي بین المللي. موږ به په انټرنیشنل باندې کلیک وکړو. دې کې 2 ډوله اپشنې دي. لومړنی اپشن دی وایس، یعنې غږیزه کې 3 ډوله بستې دي چې تاسې کولی شئ دقیق فعاله کړئ خارج ملکونو یا د بل ملک کې که غواړئ چې تاسې چا سره وغږېږئ د سیم کارت لارې. نو دې کې 3 ډوله بستې دي. منتلي میاشتنیو کې ګورئ تاسې 300 افغانیو باندې 300 دقیقې ورکوي، پاکستان ته کولی شئ تاسې هغه وکړئ. او بل ډول هغه دی په 450 افغانیو باندې 45 دقیقې سعودي او عرب اماراتو تاسې کولی شئ، دوبۍ اوس شارجه او دغه ځایو ته تاسې کولی شئ چې وغږېږئ په 450 افغانیو باندې 45 دقیقې یوازې. دې تر څنګ هفتوار یا اونیزې هغه کې په 1.5 افغانیو باندې 15 دقیقې هند ته کولی شئ، او په 180 افغانیو باندې 15 دقیقې سعودي او UAE ته کولی شئ، عرب امارات ته. ډیلی به وګورو، ورځنی 15 افغانیو باندې هند ته کولی شئ تاسې زنګ، هند کې کوم نمبر یا کوم څوک وي، کوم دوست وي، هغې ته د سیم لارې زنګ وایي، تاسې کولی شئ 15 افغانیو باندې 15 دقیقې فعاله کړئ، نور هیوادونو ته نشي کولی. نو دې تر څنګ رومینګ هغه دی، رومینګ لا تر اوسه پورې کمینګ سون یې لیکلی، یعنې ډېر ژر به راشي. نو دا اپشن لا غیر فعاله دی تر اوسه پورې. دې نه وروسته مای آفر ځانګړې بستې چې ورته وایي، مای آفر کې که تاسو ته کوم پیام راغلی وي چې هغه که د دقیقو وي، که د انټرنیټ وي او که د پیامونو، نو تاسې دلته لیدلی شئ. انټرنیټ باندې به کلیک وکړئ، دلته به معلومیږي دا اوس ځانګړې بستې دي. په 12.5 افغانیو باندې 45 GB او په 12.5 باندې 80 او همداسې په 150 افغانیو باندې 100 GB د میاشت لپاره فعالولی شئ. دا ځانګړې بستې دي. نو وایس کې هم غږیزې بستې چې دي هغه دا تاسې لیدلی شئ دلته. دې تر څنګ SMS کې SMS لا نه دي هغه شوي. نو موږ به بیک لاړ شو. بیک چې لاړو دلته لایلټي پروګرام په نامه باندې، لایلټي پروګرام د وفاداري یو پروګرام دی. دې کې سپین چرخ لږ مخکې تاسو ته مې چې د دې په اړه معلومات درکړه چې په 500 پوینټونو باندې یو ځل تاسو چرخه کولی شئ، تاوولی شئ. نو د آپشنونو په اړه خو مې تاسو سره معلومات مې شریک کړل. که تاسې په سیم کارت کې
کوم بستې فعاله کړې وي هغه که غږیزې وي که انټرنیټي وي او که پیغامونه وي نو تاسې په دغه ځای باندې چې مای بانډلز په دې باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ دلته بس تاسې د بستو په اړه تاسې چې کوم فعاله کړي دي هغې په اړه به تاسو ته ټول معلومات راکېږي چې څو فیصده مصرف سوي دي څو سلنه څومره پاتې دي دغه ټول به تاسو ته سره د تاریخ یا هغه اکسپایري د تاریخ تېرېدو هغې تاسو ته مکمله معلومات دلته ویلیډیټي کې دې خواته تاسې نه ویلیډیټي یعنی تر کوم ورځ تاریخه پورې دا اعتبار وړ دي نو دلته تاسې لیدلی شئ مای بانډلز نه وروسته الفا پلانز دي په دې به موږ کلیک کوو درېیم اپشن باندې الفا کې که څوک الفا سیمونه لري یا خپل سیم کارتونه روشن الفا هغه ته اړولي دي نو هغه کولی شي دغه بستې استفاده کړي موږ به په الفا باندې کلیک وکړو الفا کې تاسې نه بیسیک سټانډرډ پریمیم سټریټ بوسټرز نو څلور ډول اپشنونه دي نو موږ په بیسیک باندې کلیک کوو دلته یوازې دې بستې فالولو سره په 250 افغانیو باندې تاسو کولی شئ چې روشن ته پیغامونه او دقیقې لامحدوده یعنی حد نشته چې هر څومره تاسو کولی شئ خبرې وکړئ په 250 افغانیو باندې میاشت دپاره فالولی شئ دې نه لاندې سټانډرډ دي سټانډرډ کې بیا تاسې لیدلی شئ په 300 افغانیو باندې روشن ته لامحدوده دقیقې دي تر څنګ 1 GB نت 500 باندې بیا همداسې 500 باندې تاسو کولی شئ پیغامونه دقیقې لامحدوده تر څنګ 5 GB نت نو دغه تاسې لیدلی شئ که غوښتل مو چې فعاله یې کوئ نو بیا به زه غواړم مثلا دغه لومړنۍ کومه بسته چې ده په 300 باندې لامحدوده دقیقې او تر څنګ 1 GB نت نو هر یو چې مغ کوله بیا به تاسې دې ته مخامخ یې لیکلي دي چې اکټیویټ باندې چې کله موږ کلیک کوو نو دلته موږ نه پوښتنه کوي چې دې کې خو 1 GB نت دی کوم بسته چې تاسې فعلا فعالوئ روشن ته انلیمیټډ لامحدوده یا نامحدوده دقیقې دي آټو رینیو دا درېیم اپشن که تاسې غوښتل چې کومه بسته چې تاسې فعالوئ که غواړئ چې په خپل سر باندې یا کله چې وخت پوره کیږي نو په خپل سر باندې نوي شي نو بیا به تاسې که دا ډول اپشن وي نو د تاسې کولی شئ چې دغسې فعاله یې کوئ او که غوښتل مو چې نه په خپل سر دې نوي نشي نو بیا به دغه اپشن چې دا ډول فعاله وي تاسې به غیر فعاله کوئ نو چې کله تاسې دا سیټینګ وکړه هغه نه وروسته به که غوښتل مو چې فعاله یې کوئ نو په دغې کنفرم باندې به کلیک وکړئ دې سره به ستاسې موبایل کې د پیسو ستاسې په موبایل کې که پیسې وي نو دې سره به ستاسې بسته فعاله شي زه فعلا کینسل کوم بیک ځمه دوم اپشن په الفا پلانز کې الفا لومړنی اپشن خو الفا یا الفا چې ورته پښتو کې وي نو دوم اپشن الفا پلس دی الفا پلس کې بیا 3 میاشتنی او 6 میاشتنی بستې دي یا پلانونه دي پیکیجونه دي موږ 3 میاشتنی هغه باندې کلیک کوو تاسې لیدلی شئ په 615 افغانۍ 3 میاشتو لپاره تاسې کولی شئ چې لامحدوده دقیقې او پیغامونه فعال کړئ په 100 باندې 10 GB نت تر څنګ لامحدوده دقیقې او پیغامونه په 250 باندې 90 GB نت یوازې ورکوئ د 3 میاشتو لپاره په 300 افغانۍ باندې 10 GB نت تر څنګ 5000 پیغامه دقیقې وبښئ او پیغامونه هم همداسې 300 دقیقې د نورو سیم کارتونو ته د روشن نه کولی شئ تاسې او کې په 300 افغانۍ باندې فعال کړئ 4000 باندې 80 GB نت 10000 دقیقې او پیغامونه تر څنګ 500 دقیقې نور هغه ته نو همدا ډول تاسې لیدلی شئ خپله چې هر یو بیا زړه وفعالولی شي زه بیک ځمه او بیا 6 میاشتني کې هم همداسې تاسې لیدلی شئ چې دا بستې دي هر یو چې فعالولو په اکټیویټ باندې به کلیک وکړئ زه فعلا بیک ځمه نو دا الفا پلانز یا الفا هغه د الفا بستې وي په سیټینګز باندې به کلیک وکړم سیټینګ کې تاسې لیدلی شئ چې سیټینګ کې 15 ډوله اپشنه دي لومړنی اپشن یې د اپلیکیشن لینګویج که تاسې غواړئ چې دغه ستاسې د روشن دغه برنامه چې ده د ژبه کوم یو اوسیږي دلته درې ژبې دي فعلا ما انګلیسي یې کړی او که تاسې غواړئ پښتو ته یې کړئ پښتو به انتخاب کړئ او که غواړئ دري ته دري به انتخاب کړئ نو فعلا زه بیرته انګلیسي ته اړوم او دې نه وروسته کله چې تاسې هغه کوئ نو هلته به اپلیکیشن نیو لینګویج دلته به ولیکل شي تاسې ژبه بدله شو ده دوم اپشن په اپلیکیشن لینګویج نه وروسته سیټینګ کې د سیم لینګویج دی که غواړئ چې تاسې د سیم کومه ژبه چې یا سیم کله چې تاسې کوډ وهئ هغه تاسو ته پیسې په کومه ژبه کې ښکاره شي یا نور کوم هغه چې نو تاسې دې ځای نه هم انتخابولی شئ زه بیک ځمه اپډیټ اکاونټ باندې چې کله کلیک کوم ګورئ تاسې دلته لیدلی شئ چې که زه نوم مې بدلول غواړم هم دې ځای نه بدلولی شم نوم به بدل کړم تر څنګ لاندې
ایمیل هم بدلول شي. هغه نه وروسته که غواړئ تاسې اپډیټ کوئ په اپډیټ به کلیک وکړئ. دې سره به ستاسې نوم بدل شي یا هر څه چې تاسې کول اډیټ کولی شي. نو څلورم اپشن د لاګ آوټ دی. کله چې زه دې باندې کلیک کوم اوس غواړم زه 2 سیم کارته مثلا زه لرم د روشن، نو دغه فعلا چې کوم نمبر په دې برنامه کې خلاص دی زه غواړم چې بل کوم هغې لپاره به لاګ آوټ لکه څنګه چې د فیسبوک آی ډي همداسې نور کوم هغه چې دي دې نه لاګ آوټ کېږي. دې کې هم همداسې په لاګ آوټ چې کلیک وکړې هغه کېږي. نو پنځم اپشن ډیلیټ اکاونټ دی. کله چې زه په دې ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کوم دې سره به زما اکاونټ بیخي د دې برنامې نه ډیلیټ شي، ورک بشي. وروستی اپشن غواړم دې په اړه هم تاسو سره معلومات شریکم. دغه 3 خانې چې تاسې یې نه په دې چې کله موږ کلیک کوو نو دلته مای روشن کې ګټ ان ټچ کال اس، کله چې په دې باندې تاسو کلیک کوئ تاسې بس سیم ته یعنی د سیم له لارې به روشن شرکت ته یا شبکې ته زنګ وهلی شي. واتس اپ باندې هم تاسو کولی شئ چې واتس اپ باندې رابطه ونیسئ روشن شبکې سره، میسنجر باندې او ایمیل له لارې که ایمیل باندې غواړئ ایمیل باندې رابطه ورسره وکړئ نو ایمیل اس باندې به کلیک وکړئ. نور د روشن شرکت یا شبکه چې ده په سوشل میډیا کې هم فعاله ده. تاسې که غواړئ چې هغې کې هم فالو کړئ دلته لیکلي فالو اس چې موږ در سره فالو کړئ. فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او یوټیوب اکاونټ یا چینل هم لري. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.